پدیش په باندې تی د یو کال والا رابیل شي چې دی کال کې آینده رمضان پورې آینده شعبان 15 شعبان پورې به څوک مري، څوک به علم حاصلوي، څوک به حفظ کوي، څوک به دکاندار شي، څوک به په جاب ولګيږي، څوک به په سپینه ګیره مړ شي، څوک به د مور په خېټه کې مړ شي، څوک به په 2 ورځو باندې مړ شي، څوک به په 10مه ورځ مړ شي، څوک به د واده په شپه مړ شي، چا به یو ورځ ناوې سره تیرې کړي مړه به شي، ناوې به 10 ورځې پس مړه شي، یا د خاوند به 15 ورځې بعد مړ شي، او دا پلانې امیر صاحب په پلانی تشکیل کې مري، او اجي صاحب به د حج په سفر کې مړ شي، یا به په طواف کې مړ شي، یا به واپس کور ته راځي مړ بشي، قاری صاحب به مدرسې ته ځي په لار به مړ شي، پلانې کس به لاهور ته ځي په لار به اکسیډنټ وشي دا به مړ شي، پلانې سړی به چې کم دی په دې کال کې پوره ژوند دی او دا د رزق به ورکولی کېږي. چا د پاره به چې کم دی په سخت کال کې به دومره نری غوښې خوري مثلا، او څوک به په سخت کال بیماري او دا به چینی نه خوري، او دا به غوښه نه خوري، او دا به فلانی نه خوري، دا د الله د طرف نه دا ټول تقسیم شي. نو دې ته ویل کېږي تقدیر. نو دا د یو کال تقدیر تی رابیل شي. نو دواړه خبرې صحیح دي، ليلة القدر کې هم تقدیر لیکل کېږي او دې کې هم تقدیر لیکل کېږي. یو څیز دو ظلم کې دی شي خبره خو نه ده، او یا تضاد په دې ختم شو چې الته تفصیلی وشو دلته اجمالی وشو، الته پوره وشو دلته د یو کال وشو اسی کی. نو بهرحال عزتمندو صحابه کرام به د شکل د شعبان میاشت رااله تلاوتونه عبادتونه به زیات کړه، صدقې به زیات کړي، او دا رنګ د شپې عبادتونه به زیات کړه. نو د دې شپې عزتمندو ته نبی علیہ السلام ویلی دی شعبان و شهری، وی دا شعبان زما میاشت ده، و رمضان و شهر الله یا شهر الله، دا د الله میاشت ده. نو په دې کې دا کارونه کېږي عزتمند. نو دی وجنه د تیاری میاشت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دعاګانې کولې، یا الله ما رمضان ته ورسې. نو په دې میاشت کې دعا کول پکار دی، الله د رمضان عبادت می نصیب کی، تراویح می نصیب کی، روزي می نصیب کی، ځکه د یو کال عبادت به زیات شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې وی چې یو ورور مړ شو بل په کال پس مړ شو، یو شهید او بل کال پس یا وخت پس مړ شو، الله دا داغه نه مخکې جنت ته بوتلو، ځکه د عبادتونو زیات شوي. یا دام شهید شو خود هغه شهید نه یو کال عبادت زیاتونو د هغه نه الله رب العزت مخکې جنت ته بوت. دا د شعبان میاشت ده، د 15 شعبان په شپې باندې د عبادت بعض روایاتو کې حکم راغلی دی چې قوموا لیلها، تاسو په دې شپه باندې عبادت ته ودرېږئ. او دا شان د دین علاوه د نور شپوم فضیلتونه راغلي دي. دغه فضیلت والا شپو کې یو شپه د 15 شعبان ده، زمونږ پښتانه ورته 15 وي، یا شب بارات ورته ویل کېږي. او څنګه چې لیلة القدر وي هغې ته شب قدر وي، او شو قدر ورته وي، نو دې ته شب بارات ویل کېږي. او د شعبان میاشت د شعب لفظ نه وتی ده، د شعب معنا ده خورېدل، یعنی په دې میاشت کې د الله برکتونه او رحمتونه خواره وي، چې کم طرف ته ځي الله رب العزت رحمت او برکت وي. الله رب العزت میاشتې هم ټولې الله پیدا کړي، دا ورځې هم ټولې الله پیدا کړي، او دا کلونه هم الله پیدا کړي، خو الله رب العزت بعضې څیزونو له زیات برکت ورکړی وي او زیات رحمت یې پکې پیدا کړی وي. نو دا رحمت برکت هم د الله د طرف نه وي. څنګه چې ټولې میاشتې برکتي دي، خو څلور میاشتې ډېر برکت والا دي. منها 4 حرم، الله وی څلور ما ډېر حرمت والا او عزت والا پیدا کړي دي. بیا د دین علاوه د شعبان هم فضیلت راغلی دی، او دا شان د رمضان هم راغلی دی. تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی شعبان زما میاشت ده، رمضان د الله میاشت ده. دا یو فضیلتي، یعنی شعبان کې چې تاسو ودرېږئ زه خوشحالیږم، او په رمضان کې چې ودرېږئ الله ډېر خوشحالیږي. نو دا یو نسبت وي، څنګه چې الله رب العزت بیت الله ته نسبت کړی، دا زما کور دی، نور الله ته اوسیږي نه، خو مطلب اشاره دا وي چې دا ډېر برکت والا ځای دی. دی وجې نه موږ 15 لکه او 10 لکه روپۍ لګو او هلته طواف لزو، ځکه چې الله ورته نسبت کړی چې دا زما کور دی. ګینې الله خوب نه کوي، الله اود کېږي نه،
الله چرته شپه نه تیری دا ټوله دنیا د الله ده خو چې کله هغې ته خاص نسبت وکړو چې زما کور دی نو د دې وجې نه د هغې په عزت کې او شرافت کې اضافه وشوه یا مثلا دا د جومات ځمکه ده دا ټول افغان کالونۍ ځمکه د عام خلکو وه خو چې کله په دې باندې د الله نوم پرېوتو چې دا جومات شو اوس د دې ځمکې او د نورو ځمکو فرق رالی عام ځمکو کې چې کوم دی هر قسمه خلک ګرځېدی شي دلته هر قسمه نشي راتلی او دا د عبادت دی بار انسان سودا کولی شي خرڅولی شي جومات کې دا کارونه نشي کولی بار که تیزه خبره وشي هم بده ده خو جومات کې که تیزه خبره وشي ګناه ده نو دې سره فرق راشي عزتمندو پیغمبران ټول د الله پیغمبران دي خو سردار دو جهان پکې د ټولو سردار کړی دې سره د نورو پیغمبرانو مرتبه نه کمی خو د نبی علیه السلام مرتبه اعلی شوه دا شان عزتمندو میاشتې ټولې د الله دي خو رمضان شو محرم شو رجب شو ذوالحجه شوه شعبان شو دې میاشتو ته لږ زیات فضیلتونه حاصلي انسانان ټول انسانان دي خو یو سړی د شپې اوده دی او بل سړی د شپې عبادت کوي نو په دغه شپه باندې هغه بل انسان ته فضیلت حاصل شو په سبا باندې هغه سړی اوده دی بل ولاړ دی بیا دغه انسان ته فضیلت حاصل شو یو انسان دی هغه ذکر کوي بل انسان دی ذکر نه کوي نو الله رب العزت وی دی کې دومره فرق دی لکه دا یو ژوندی دی او دا بل مړی مثل الحي والمیت وی دا یو دومره فضیلت والا دی لکه ژوندی انسان او دا کوم چې ذکر نه کوي دا داسې دی لکه د جنازې په کټ کې چې پروتي رحمان بابا دیرې ته رواني نو داسې سړی چې کوم مړ وي عزتمندو هغه موږ هم دکان ته نه لیږو هغه سره موږ هم بیا شپه نشو کولی نو دغه شان د ذاکر او د غیر ذاکر فرق دی نو دغه رنګ عزتمندو بعضو شپو له الله فضیلتونه ورکړي لکه لیلة القدر شپه د اختر شپه د غټ وړوکي اختر شپه او دا شان د عاشوري ورځ د عاشوري شپه عرفې ورځ او د عرفې شپه دا ټول فضیلت والا شپې دي او په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي بعضې کسان وایي چې د 15 شعبان فضیلتونه نشته نو عزتمندو دا خبره هم غلطه ده کې افراط او تفرید کیږي بعضې کسان خبره ډېر افراط او تفرید وایي ډېره زیاته خبره بیانول د حد نه او کله د حد نه ډېره کمه بیانول نو دا دواړه خبرې ښې نه دي د کوم سیز د کومې خبرې چې څومره حدي هغې پورې بیانول پکار دي زیاتوالی هم صحیح نه دی کموالی هم صحیح نه دی کومه خبره چې شریعت کې څومره درجه کې ثابت نه هغه درجې کې به هغې باندې عمل کې ګینې بیا د دې نه بدعات جوړېږي چې زیاتې او دا شان عزتمندو کله بالکل هغه عمل ختم شي چې نه کې هر عمل چې نبی علیہ السلام کړی دی یا د نبی علیہ السلام د خولې نه راوتی دی او هغه یو مستحب درجې عمل هم دی هغه هم زموږ دپاره ډېر لوی عمل دی نو دې حوالې سره چې څوک دا وایي چې د شعبان بالکل فضیلت نشته دا خبر هم صحیح نه ده او چې څوک دا وایي چې مثلا شعبان د دې نورو ټولو میاشتو نه یا مثلا دې کې څه خاص عبادتونه بیانوي هغه هم صحیح نه ده څه خاص عبادت نه دی بیان شوی صرف دومره حکم راغلی چې د شپې عبادت کوي او د ورځې روژې نیسئ نو بعضې کتابونو کې خاص خاص عبادتونه کړي دي چې الفیه مونځ زر رکاتیز مونځ او په یو یو رکات کې به داسې داسې کې نو دا بیا احادیثو کې نشته فضیلت د دې شپې شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په دې شپه باندې الله رب العزت د دومره خلکو مغفرت کوي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای لکه کلب یو قبیله د بنو کلب وی هغوی چې څومره ګډې بزي ساتلی دي او د هغې په بدن چې څومره ویښته دي الله د دومره کسانو مغفرت کوي په دې شپه باندې 15 شعبان کله دی هغه درته وروسته بیانو چې کسان موم را برابر شي نو بهرحال د دې میاشت دا دي نو روایت تقریبا د 10 صحابو نه د دې شپې او د دې د ورځې د روژو په باره کې او داسې د نورو فضیلتونو باره کې د 10 صحابو نه روایت راغلی دي یو روایت پکې دغه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وویل چې په دې شپه باندې الله د فلاني قبیلې د سارو د ویښتو برابر د خلکو مغفرت کوي نبی علیہ السلام په خپله دغه شپه راپاڅېدو عائشہ بیبي وایي زه ډېره پریشانه شومه چې نبی علیہ السلام به چېرته تلي نو د ښځو دا فطري څیز دی چې هغوی کیدای شي بلې ښځې کره به تلي وایي زه چې راووتمه مخامخ ادیره وه چې ادیره کې مې وکتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست و او هلته یې دعاګانې کول نو زه واپس رالم نو چې واپس رالم نبی علیہ السلام هم راورسېدو نو
زه ډېره ستړی ستړی وم ساس او مزر راغلی نبی اسلام ویل چې ولې داسې دي وایي ما ویلي چې تاسو نه وایي چې چېرته به تلي ویل ښه بیا ویلې دا یو بهترینه شپه ده او په دې شپه کې د خلکو اعمال اوچتېږي اسمانونو طرف ته او نور روایتو کې راځي په دې باندې د خلکو تقدیر لیکلی کېږي په دې باندې د خلکو رزق تقسیمیږي او په دې کې دا بیانېږي او دا مقرریږي چې کم انسان به دې را روان کال کې مري او دا کم به پاتې کېږي او څومره به خوري دا ټول څیزونه په دې کې تقسیمیږي بیا دلته یو سوال راځي چې دا خو تقدیر خو په لیلة القدر شپه کې لیکلی کېږي هغې ته لیلة القدر وایي نو لیلة القدر معنی د تقدیر لیکلو شپه یا د فضیلت شپه خو یو معنی دام ده چې د تقدیر لیکلو شپه نو تقدیر خو په هغه شپه لیکلی کېږي او هغه خو په رمضان کې ده او دا خو د رمضان نه 15 ورځې مخکې ده نو ما تاسو ته یو آیت کریمه وویله هغې کې الله رب العزت بیان کړي دي چې په دې شپه باندې هم لیکلی کېږي انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم په دې کې الله رب العزت د هر امر فیصلې کوي بعض وایي د دې آیات نه مراد هم د لیلة القدر شپه ده خدا یاد لري عزتمندو تقدیر 3 ځل لیکلی شوی 3 بار 3 پیرې موږ پیرو ته ځل وایو بعضې خلک وایي 3 ځل نو 3 زر دې جوړ کړي زر نه ځل 3 پیرې تقدیر لیکلی شوی یو ځل خو د انسان د پیدایش نه مخکې چې کله لا انسان پیدام نو 2000 کاله مخکې الله رب العزت د هر یو څیز تقدیر لیکلی او الله په علم کې صرف چاته هم د الله نه سوا پته نه وه چې څه به کېږي ځکه انسانانو وونه نو دا ټول الله وکړو دلته به غرونه وي دلته به نیرونه وي او داسې به انبیا وي دا به صحابه وي دا به عام خلک وي دا فلانی امت دا داسې امت دې وخت کې به قیامت راځي دې وخت کې به فلانی پیغمبر راځي د دې ټولو اشیاو تقدیر الله رب العزت ته معلومو او الله نو دغه هم تقدیرو بیا د لیلة القدر په شپه او د شعبان په شپه هم لیکلی کېږي خو یو کې تفصیلی لیکلی کېږي او بل کې اجمالی لیکلی کېږي یو کې مختصر لیکلی کېږي او بل کې تفصیلی لیکلی کېږي نو یا د لیلة القدر په شپه باندې تفصیل لیکلی شوی دی یا د شعبان په شپه تفصیل لیکلی شوی او یا د لیلة القدر په شپه باندې مختصر لیکلی شوی دی او یا د شعبان په شپه باندې یا دویم دا دی مثلا د لیلة القدر په شپه باندې تفصیلی لیکلی شوی دی چې د دې انسان به مثلا 80 کاله عمري نو په 80 کالو کې 80 کاله شو نو بیا د دې شعبان په شپه باندې د یو کال تقدیر تی رابیل شي چې مثلا اول کال په اولنی شعبان کې د یو کال تقدیر رابیل شي چې د را روان کال کې به د سره داسې کېږي نور یو کم 80 کاله مقشان د لیلة القدر د شپې والا بیل پروتي لکه تاسو ته خیال کړئ داسې ګودام وي انسان سامان پکې پروتي دکان کې یو سیمپل پروتي چې څومره سامان خرڅېږي خلک یې ترې وباسي ګودام خو ټول نه راوړي دکه شان یو مثال مې درته بیان کوم مثال کے طور پہ